السلام علیکم. د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مسؤلین وایي د عامه پوهاوي او د ښوونې روزنې په برخه کې رغنده فعالیتونه ترسره کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د غږ اف ام رادیو د 18مې کریزې د لمانځنې په مراسمو کې د دغه غږیزې رسنۍ مسؤلین وویل د ټولنې وګړو ته د علمي او معنوي خدمتونو د وړاندې کولو په موخه یې فعالیت پیل کړی. تر دې مهاله یې د زده کړو، عامه پوهاوي او اطلاع رسونې په برخو کې ګټورې خپرونې وړاندې کړي دي. زموږ هدف دا و چې خپل ولسونو ته په رسنیز ډګر کې خدمت وکړو او دا خدمت تشه په دغه ولایت کې محسوسېدله. نو ځکه موږ غږ اف ام رادیو تاسیس کړی. رادیو هدف دا و چې د تعلیم په برخه کې د خپل ولسونو سره کار وکړي او تعلیم په څنګ کې په روغتیایي برخه کې همدغسې په ټولنیز برخه کې همدغسې د میرمنو او د نورو کسانو چې دغه ولایت کې په بزګرۍ باندې بوخت دي د هغو دپاره معیاري خپرونې وړاندې کړو. په دغه مراسمو کې د یو شمېر سیمه ییزو حکومتي او خصوصي رسنیو مسؤلینو او خبریالانو هم ګډون کړی و. هغوی وویل رسنۍ د ټولنې د وګړو د ذهنیت په روښانه کولو کې رغنده رول لري او غږ اف ام رادیو د ځوانانو د پوهاوي په برخه کې غوره پروګرامونه وړاندې کړي دي. غږ اف ام په داسې وخت کې شروع وکړله چې 10 کاله نه مخکې نه په دې ولایت کې موږ هغه وخت کې د خصوصي سکتور په برخه کې یوازې یوه رسنۍ درلودله. هغه هم په هغه وخت کې تقریبا داسې و چې هغه غږ په ټپ کېدو و. غږ اف ام یوازینی راډیو وه چې دغه غږ غلي کېدو ته پرې نه ښود او بیا ځلې شروع وکړه په میدان وردګ ولایت کې له پراخ نشراتو سره له تکړه او بااستعداد همکارانو سره یو ځل بیا راغلل او دغه رسنیز ډګر ته بیا وږه ورکړله. زه د تېرو 4 کلونو راهیسې غږ رادیو اورم. واقعا د دوی خپرونې ټولې په زړه پورې دي او د دوی اجتماعي، فرهنګي او دیني خپرونې د ټولنې او د خصوصا د ځوانانو لپاره ډېرې ګټور ثابت شوي دي. د غږ اف ام رادیو د تعلیم په ډګر کې واقعا چې ډېره ښه ځلیږي او ډېرې ښې خپرونې لري. داسې خپرونې لري چې د غږ اف ام رادیو چې د ښوونځي په نامه باندې دوی یو صنف جوړ کړی ده چې هغه زده کوونکي نشي کولی چې مکتبو ته لاړ شي او له مکتبونو چې ګټه واخلي. دوی په خپلو کورو کې کولی شي چې د غږ اف ام رادیو له طریقه خپل درسونه مخته یوسي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په میدان وردګ ولایت کې یو شمېر راډیوګانې او 2 تلویزیونونه فعالیت لري چې د خلکو ستونزو او غوښتنو ته په ښه توګه انعکاس ورکوي او همدارنګه د حکومتي ادارو فعالیتونه او لاسته راوړنې تر ولسونو رسوي.